أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله ډیر مهربان دی او همیشه مهربان دی. رحمان معنا دا ډیر مهربان او الله رب العالمین ډیر مهربان دی او الله رب العالمین دومره مهربانی او انعامات کړی دي چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کدا الله رب العالمین نعمتونه تاسو شمیره نو الله وی زما نعمتونه نشي شمیرلی. او دا الله رب العالمین رحمتونه دومره زیات دي چې یو رحمت هغه د ځمکې ته الله را کوز کړی دی او 99 حصې رحمتونه الله تعالی هغه ځان سره ساتلی دي او هغه به په آخرت کې الله تعالی خپلو بندگانو ته ورکوي. او دا یو رحمت په نتیجه کې نن تاسو ګورئ چې یو انسان په خپل بچی باندې څومره مهربان دی، یو زناور په خپلو بچو باندې څومره مهربان دی، او دارنګې هر یو شی هغه په خپل بچو باندې څومره مهربان دی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې الله تعالی ډیر مهربان دی او داغه رحمت چې یو حصہ رحمت الله تعالی دنیا ته خلقو ته ورکړی دی او هغه ټول مخلوق ته هغه رحمت شامل دی. او الله رب العالمین رحیم دی، همیشه مهربان دی. آخرت کې با هم مهربانی کوي پاغه بندگانو باندې چې کوم بندگان د الله تابعدار بندگان دي او کوم چې د الله نافرمانه دي نو پاغي باندې با الله خپل رحم نه کوي بلکې هغه سره با د عذاب معاملہ هم کوي. نو الله ډیر مهربان دی او همیشه مهربان دی. مالک یوم الدین او مالک دروازه د حساب دی. مالک هغه چاته وی چې یو شی داغه په قبضه کې نو څوک داغه د قبضې نه هغه شی اغستلی نشي. نو داسې مالک دا صرف او صرف الله دی، دا الله نه ما سوا داسې مالک هیڅوک نشته. او یو روایت کې د مالک په ځای ملک یوم الدین هم راغلی دی، یو قرات ملک یوم الدین هم دی. نو بادشاہ دروازه د حساب دی. دین
جزا ته هم وی. لکه سورت النور کې آیت نمبر 25 کې الله تعالی فرمایلی دی یوم اذن یوفیهم الله دینهم. اور ورځ د قیامت کې به الله تعالی پورا پورا ورکوي د خلکو ته جزا داغي. دارنګ لفظ دین د جون تیرولو طریقې ته هم وي. لکه الله رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. بشکا صحیح طریقه د جون چې دا پنځ د الله باندې هغه اسلام دی، هغه قرآن او سنت دی، او هغه د الله حکم منل دي. دارنګ دین په معنا د طاعت او د تابعدارۍ هم راځي. لکه ویل کېږي کما تدینو تدانو. نو دا کما تدینو په معنا دی کما تطیعو تجازو. څرنګه چې ته تابعداري وکې نو تجازو تاسو تبا تا تبا د هغې بدله درکول شي. او دلته دین په معنا د حساب دی. نو مالک یوم الدین، مالک دروازې د حساب دی. دنیا کې هم د الله بادشاہی دا او الله مالک دی او هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي. نو دارنګې په آخرت کې به هم ټول د هر څه اختیار دا د الله په لاس کې وي. الله به مالکی او الله به بادشاہی. د بل هیچا بادشاہی بنئ، د بل هیچا مالکیت بنئ. لکه الله رب العالمین سورہ انفطار کے فرمائی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. په دغه ورځ د قیامت کې به اختیار نه لري یو نفس د بل نفس دپاره د هیڅ څیز، او اختیار به ټول په دغه ورځ کې خاص د الله دپاره. نو د دنیا اختیار هم ټول د الله دی او د آخرت دروازې اختیار به هم ټول د الله وي. نو ځکه ووایي چې مالک یوم الدین، مالک دروازې د حساب دی. هر کله چې دا وویلی شو چې الحمدلله رب العالمین، ټول تعریفونه د الوهیت خاص الله لره دي چې هغه رب د ټولو جهانونو دی، او رحمان او رحیم الله دی. د رحمت خزانې ټولې د الله سره دي، او مالک دروازې د حساب هم الله دی. نو اوس د الله رب العالمین ذات هغه په ذهن کې د بنده مستحضر شو. نو اوس الله فرمایي چې هر کله د ټولو صفاتو خاون زیم، او زه رب العالمین یم، او زه رحمان و رحیم یم، او زه مالک دروازې د حساب یم. نو اوس اقرار وکړه د بندګۍ ای انسانا چې زه به ستا بندګي کومه. نو ووایه چې ایاک نعبدو، خاص ستا عبادت به کوو مونږه ای الله. و ایاک نستعین، او خاص تا نه به مدد غواړو مونږه. عبادت څه ته وایي؟ عبادت غایت التذلل ته وایي او غایت التعظیم ته وایي. یعنی خپل ځان انتهایی درجه کې عاجز ګڼل، او د الله رب العالمین ذات د هر چا نه اوچت ګڼل، دې ته عبادت وي. او د شریعت په ژبه کې د عبادت جامع مفهوم
هغه حافظ ابن قیم ذکر کړی دی او امام ابن تیمیه الرسالة العبودیه کې هغه ذکر کړی دی. هغه دا دی چې العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. چې عبادت یو جامع نوم دی د هر هغه عمل د پاره، د هر هغه قول د پاره چې الله او د الله رسول پاغي باندې خوشحالي. هغه اقوال وی ظاهر یا باطن او یا اعمال وی ظاهر یا باطن، خو چې الله او د الله رسول کم عمل خوخی او کم قول خوخی نو بس دغه ته عبادت وی. لہذا د دې تعریف پرانا کې موږ عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، روزه عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، زکات عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، جهاد عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، او پزړه کې د الله سره محبت دا عبادت ته چې الله او د الله رسول خوخی، د رسول الله سره محبت چې الله او د الله رسول خوخی، او دارنګ د قرآن سره محبت چې الله او د الله رسول خوخی، او دارنګ تمام اقوال او تمام اعمال چې الله او د الله رسول هغه خوخی. نو بس دغه عبادت دی. یوازې مونځ عبادت نه دی، یوازې روزه عبادت نه دی، یوازې ذکر او اذکار عبادت نه دی، بلکې ټول جون د الله د مرضا مطابق تیرول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې تیرول دا عبادت دی. او الله رب العالمین د دې عبادت لپاره تمام انسانانو پیریان پیدا کړی دي. څنګه چې الله تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړی انسانانو پیریان مگر د دې لپاره چې دی به زما عبادت کوي، دی به زما تابعداري کوي، او دی به زما د مرضا مطابق او زما د خوښې مطابق دی به جون تیری. نو پدې کې ټول دین راغی چې یا کنابودو خاصتا عبادت پکو منګه او خاصتا تابعداري بکو منګه، ویا کنستعين او خاصتا نه مدد بغواړو منګه. استعانت او مدد غختلو نه مراد دلتا ما فوق الاسباب مدد غختل دي، چې دا اسبابونه بغیر غیبی مدد دا مراد دی چې دا به موږ ستانه غواړو، د بل چا نه به غیبي مدد نه غواړو. او پاتې شو د اسبابو د لاندې مدد غوښتل، نو هغه جایز دی، هغه د الله نه غوښتل جایز دی، او د الله نه ما سوا د بل چا نه هم غوښتل جایز دی، ځکه چې الله په خپله فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چې یو بل سره د نیکۍ په کار کې او د تقوا په کار کې مدد کوي، او یو بل سره د ګناه په کار کې او د ظلم په کار کې مدد مکوي. نو چې الله وایي مدد کوي، نو مدد غوښتل د یو بل نه هم د اسبابو د لاندې غوښتل دا جایز دی. لیکن غیبی امداد هغه څوک کولی شي چې هغه سره غیبی طاقت وي، او د الله نه ما سوا بل چا سره غیبی طاقت نشته دی. نو د دې وجې نه او فرمایل چې دا اقرار وکړه چې وایاک نستعین، خاصتا نه به مدد غواړو منګه غیبی امداد. صدق الله العظيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.